Salamuna, Deutsch auf Pashto, جرمني په پښتو. Das Gegenteil ضد کلمه. د مثال په ډول hell روښانه یا روښنايي، dunkel تیاره، laut شور یا په لوړ آواز، leise کراره یا رو، weiß سپین، schwarz تور. Ich mag dich wenn du lachst. زه ستاسو خوښوم کله چې تاسو خاندئ یا مسکی شئ. سلامونه، دویچ او پښتو، جرمني په پښتو. یو ښکلی نصیحت په الماني ژبه د زوی لپاره. Sie haben dich nicht allein gelassen, als du klein warst. ستا مور و پلار ته یوازې نه وي پریښی هغه وخت کې چې ته وړکی وې. Lass sie nicht allein, wenn sie